امریکا افغانستان سره د 300 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړای او ولسمشر غني کندهار ته د خپل سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې مهمان د نړیوال خصوصي روغتون پرانیستی دی. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موږ کړئ دوه ډیرو مهمو خبرونو ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتوني بلینکن په تازه څرګندونه کې ویلي چې د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې له لارې له افغانستان سره په ملکی برخه کې 300 میلیونه ډالر اضافي مرسته کوي. د په خبره د مرسته به د روغتیا، پوهنې، ظرفیت لوړونې او نورو دې ته ورته برخو کې لګول کیږي. هغه ویلي چې په دې مرستې به د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت سم شي. امریکا د دې مرستو بل هدف دا بللی چې په افغانستان کې به له اداري فساد سره مبارزه کیږي او ترڅنګ به د شخړو په هواري او د بیان ازادۍ په ساتنه کې هم ترې ګټه پورته کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې دوی په افغانستان کې د تیرو لاسته راوړنو د ساتنې لپاره هڅه کوي او له دغه هیواد سره به مرستې ډیرې شي. د په خبره د 300 میلیونه ډالر به روان کال افغانستان ته ورکړل شي. بلخوا ولسمشر غني د لوړپوړي پلاوي په مالتیا کندهار ولایت ته تللی دی. د راپورونو له مخې نوموړی به په دې سفر کې په کندهار کې مومند نړیوال کلینیک پرانیزي او تر هغه وروسته به کندهار ولایت مقام ته ځي. هلته به په یوه لویه ولسي غونډه کې ګډون کوي. د دې ترڅنګ به ولسمشر په خپل سفر کې د کندهار له قومي مشرانو، مخورو، میرمنو او بیلو طبقو له استازو سره لیده کته ولري. ولسمشر غني کندهار ته د خپل سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې مومند نړیوال خصوصي روغتون پرانیستی دی. ویل کېږي چې نوموړی به له دې وروسته ولایت مقام کې په یوه پراخه ولسي غونډه کې هم وینا کوي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.